قوم بیټنی د میدان ولایت اوسیدونکی دغه یو ډاګ یو دښته وه او بس خدای تعالی توفیق او همت راکړه دغه 9 جربه 8 جربه باغ ده او دې کې 14 رقمه میوې دي زړه سر ده مولوي هیبت نو تر دې دم حاله پورې پیران په میدان وردګ ولایت کې د رسنیو د خاص ستونزه نشته په مجموع کې درته ویلی شم چې د اسلامي امارت په راتګ سره تر اوسه پورې په میدان وردګ ولایت کې د خصوصي رسنیو او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یا د نورو ادارو سره داسې کومه پیښه چې هغه د اندېښنې وړ دي د خطي کمیټې ته راجع سي غان په سر سترګو منلی دغه زموږ د میدان وردګ ولایت د اشغال په دور کې د ظالمو اشغالګرو څخه مجاهدین شهیدان شوي دي. دا د ټولو نوملړ ده چې دا ټول هغه کې لیکل شوي دي، بینرو کې نصب شوي دي. تقریبا 3051 کسه دي. 3051 کسانو ټول شهرت مکمل بدل دکی پاری وکړي. هم وارث د پیغمبر دی اطاعت بکړو زمونږ ټول کفر نړۍ ور باندې ماته شوې ده په دې باندې. دا د اشغالګرو په مقابل کې له ټوله دغه کار اخیستل شوی ده. یعنی یو مجاهد به همدغه شی درلودل، دا شی به ورسره ول که نه دا څونه ماینونو جوړېدلو، دا څونه د اشغالګرو په مقابل کې له څه بمونو څخه استفاده کېدله، هغه ټول تخنیک دغه شیان ښکاري. مثلا کاوه ده دا نور دا څه دي سره مخابرې دي ریموټ د مظلوم ملت زخمونه به پټوي. دا د مرکز میدانکار مرکز د چارکي په سیمه کې ډېر ښه ډېر ښه. د ټانک په اړه باندې لیدونکو ته معلومات ورکړه. دا ټانک څه جوړ شوی ده، څومره پایې لري او څومره په سټنډردونو دا ولاړ ده، کوم امکانات دلته موجود دي؟ دا انشاءالله هر په سټنډردونو ولاړ پمپ ده، پترول ډیزل بایکافیت پورا بایکافیت دی، لیټر پورا ده، زتیل یو د سوجینا مواجد کانتین هر څه انشاءالله اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی دره ده د شهیدانو منطقه ده کنشور و نکته او دا چې دا په وخت روسانو کې بسته یو د سرویس موټر و اویا نفره کې سپاره و دغه اسکاټ وینې سره راغلی دغه ورځ پرې ولګېده او دغه اویا نفره کې حیوانان په شهادت رسولي دي د دې روسانو په وخت کې شوي دي. دې ظالمانو ګورې اسکارت په هغه باندې ویستلی ده، په بس باندې ټوله نړۍ کې سپین قرآن او د پلان د چمتو کولو نه وروسته د نظارت لپاره زموږ تخنیکي همکارانو ټول هلې ځلې کړي دي او د مربوطه ادارې سره په همغږۍ باندې د پلان او د نقشې مطابق ساختمانونه ټول تطبیق شوي او پاتې کمې هم د تطبیق په حال کې دي. مولا عمر دی اطاعت بکړو زمونږ. د ساختمانو خو ګټه او فایده دا ده چې میوې پکې ساتل کېږي او میوې په ښه قیمت باندې خرڅېږي. مخکې به د موږ میوې داسې همسایګانو ملکو ته تللې چې هغوی به تقریبا څو ورځې وساتلې بیا به ترې په خپله مړه په موږ باندې توجه دوه خوراکه برابر کاسې موږ یې وخورو او ویې ګورو چې د دا خوراک څومره مزهداره ده او څومره باید یعنې موږ هېوادوال خپلو جیبونو کتلو لپاره که نه توجه ولري. اوس د 200 روپۍ ډوډۍ خوري ټانک کې دي که نه هغه په هغه کې دغه چپ لاس خواته ګوره دغه خلطۍ دا 1 کیلو دي، دا فکس 1 کیلو دي. خلک یې 200 ګرامۍ ډکوي، ما پرای 1 کیلو ډکوي. یا د دې قیمت څونه ده 1 کیلو؟ د دې کیلو 100 افغانۍ ده. 100 ماشاءالله ماشاءالله.
سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې ښې خیر خوره د قراري ده. غلام ماما چیرې ده؟ غلام ماما یې نه باغ کې ده. لیدی سو؟ اوکې. ځه مخکې ځه. ځه. وردګو ولایت کلي ښار یعنې میدان ښار ته راغلی یم او دلته غواړم تاسې قدرمنو دوستانو ته یو ښکلی ګزارش وړاندې کړم. په دې ګزارش کې به موږ مختلفه مسایل لرو خو په شروع دې ګزارش کې تاسې شاته ګورئ چې ماشاءالله داسې یو ښایسته باغ داسې تقریبا 8-9 جریبه باغ ده او دا د چا ده؟ دا د غلام بیټني هغه باغ داسې دلته یو وخت دشته وه، دلته به خلکو رشخند وایي په ده باندې چې دلته تا دلته سرمایه ګزاري کړې ده او دلته یې مځکه اخیستلې ده. اوس دا باغ ماشاءالله په هغه باندې ثمرې باندې راغلی ده. دا 2-3 کاله کېږي چې ورنحاصلات اخلي. دلته تقریبا 12 رقمه د میوه‌جاتو ونې دي. نو دا خبرې دي چې غواړم په دغه ګزارش کې په شروع کې خپله د غلام بیټني له خوږو خبرو نه دا موضوع تاسو ته پیدا کړو او وګورو چې دی تاسو ته کوم مسایل لري په زراعت په برخه کې. نو د موږ گزارش تاسو تر اخره پورې وګورئ. هغه دوستانو هیوادوالو نه هم ډېره مننه کوم چې د موږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري. زموږ خپرونه سبسکرایبي، لایکي، شیر کړئ. دوی ډېره مننه. اوس به لاړ شو چاته؟ غلام بیټني ته. روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو، غلام ماما لټومه په داخل د باغ کې چیرته ننوتلی ده. ونو سره به کار لري، ونې به شاخبوري کېږي خو دې وخت کې نه پوهېږم چې شاخبوري کېږي که نه. خو غلام ماما ګورو. غلام ماما کومې خواته ده؟ غلام ماما راځه که نه وروره چې دلته مېلمانه راغلي دي. تواب ماما ځان له کابل نه درته راغلی ده، ته ورک ورک یې وروره. دا هغه د قدرمنو دوستانو هلته یو سوری راته ښکاري. ماشاءالله ماشاءالله. غلام ماما خدای دې راوله. غلام ماما چا راته ویل وایي ته بیټنی دا بیټني وایه مزي دي که نه؟ ښه ستانکزي دي و. وعلیکم السلام. ستړی مې چې څنګه ښې خیر خره د قراري ده. الله دې راته خوشحاله لره. ما خو لیدونکو ته د تا باغ هم لږ تشریح او ته مې هم لږ تشریح کړي. که اوس په خپلو خوږو الفاظو ځان لیدونکو ته وپېژنې نوم چی ده؟ تخلص دې چی ده او په چی شي مشهور یې؟ حاجي غلام الدین په قوم بیټنی د میدان ولایت اوسېدونکی. دغه یو ډاګ یو دښته وه او بس خدای تعالی توفیق او همت راکړه. دغه 9 جریبه 8 جریبه باغ ده او دې کې 14 رقمه میوې دي. د یاران دوستان راځي. هغه مېهمانخانه ده. دا مېهمانخانه ده ماشاءالله. هغه یې اوس ده. ډېر دا کته باغ ده. نو دا خلکو اوله ویلي چې دا ډاګونه څه کوي؟ خدای بادام ونې دي. نو خدای پاک توفیق راکړي. سرمایه ګزاري مو شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو ډېر ښه باغ دی. تا به په دغه باغ کې څومره سرمایه ګزاري کړې دغه د پیسو په اټکل باندې وایي په څو جریبه ده؟ 8 جریبه. 8 جریبه یو 10 لکه روپۍ سرمایه ګزاري به م کړې. 10 لکه افغاني تا سرمایه ګزاري کړې ده. همدا اوس د تا دغه سرمایه ګزاري به څو ته خریدار لري؟ دا ته 300 لکه روپۍ خریدار لري. ماشاءالله ماشاءالله. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو، هرات کې موږ داسې یو باغ ته ورغلي یو 150 جریبه مځکه وه. هغه ویل وایي دا له ما ټوله اصلي ونیستې مې په دغه باغ کې مصرفه کړې ده. خو ویلې چې دلته په هرات کې یا په افغانستان کې داسې څوک نشته چې دا وایي د ما دا باغ خریداري کړي. هغه په دې معنا چې ده تقریبا 2-3 متره دا هغه کړې وه خاکپوري. د مالو سره تور سره سپینه کوډاهن و دواګانې دغلته مکمل.
ښه حاجي صاحب چیرې روان یو اوس اوس خو دغه د دا د باغ دا بر سر د ګټ سر د ملال شي دغه نوی پیاز کرلی پیاز لګېدلی دي پیاز هم کرلی ګندنه هم کرلی او بس دا نور ترکاریان هم هر شی د پیازو ګټه هغه ته څه ده دغه ځمکې ته او دهقان ته دهقان ته دغه ګټه ده چې د افغانستان ته به بس خارج نه به نه راځي او دلته به د خپل وطن شی به د خلک به یې خوري نو حاجي صاحب دغه اوبه ورته له کومه کې دا اوبه هم سا ورته وهلې دلته سا دې ورته ویلې دا په څومره متره کې دلته اوبه ورکوي دې خاطره دا خو اوبه خو ورکوي په 14 مترو کې اوس به تقریبا ښه پرېمانه ښه پرېمانه 2 انچه 3 انچه اوبه چې راځي دغه دهقانان دې لاندې لګیا دي پوه شي دلته امراض شي دي دا آفتونه خو به نه دي دغه شکرک ورته وایي شی ورته وایي دغه شیان کله کله کېږي نور هغلته خو هم د تا دهقانان ښکاري هغې لاندې په خوړ کې دا دهقانان دي و دا بېچارهګان دغه زموږ سره کار کوي نو دغه ته یو زمینه مساعده شوې ده بس کار کوي نو د وطن خدمت کوي ښه پیغام دی خپلو هېوادوالو ته هغه دوستانو ته چې دوی پیسې لري خو د پیسو په مصرف باندې نه پوهېږي یا د پیسو په استعمال باندې نه پوهېږي دوی ته د پیغام چیرې چې په خپل وطن کې سرمایه ګزاري څومره ګټه رسي او آینده یې د سره هغه کې سجه شي وروره خپل وطن کې سرمایه ګزاري چې دا هم حلال رزق ده هم وطن دپاره خدمت ده هم د وطن سرمایه ده و دغه زما ډېر کم مصرف کړی اوس شکر الحمدلله ښه راځي هر شی په پرېمانه پیسو نه پیسې او د باغ سیاحتي نه سیاحت ده وروره نور زه څه ووایم په دې خپل دوستان هېوادوال او هغه دولتي اراکین چې دلته راځي دوی چې درته وایي هر سړی تشکري کوي بس ځي خپل کار ته ځي هر سړی تشکر وایي پروس کال یې د څومره دوستانو ته هېوادوالو ته دلته په دوی باندې د میوې وخوړلې او ورودې لګلې میوې دروغ هم نه وایم دا چې دلکې د چکړې نه او د لوګر نه د دې منطقو نه څونه خلکو دوستان یو 300 نفر خو به مېلمانه راغلي ډوډۍ به یې خوړلې میوه به یې خوړلې او په خپل لار به تللي او څومره میوې به سره درنه وړي دا 300 نفرو والله دا چې څونه یې وسه کې دا غونه یې وړلې مونې نه وه پوه شې که زه راستم تواب به مزه و تک صاحب څومره میوه به په موږ وخوري او څومره به موږ ته راکړي دا موټر کې د څونه جوړی شي دلته مونې نشته ده ښه کته بادام ول او دا چپ لاس خواته دلته خټکي او هندوانې هم کېږي دلته چې په افغانستان کې څه رقم میوه ووایي څه پکې کېږي یعنې ته پوه سوی چې دا منځه کې هر رقم هغه کوی شي ما پکې خپله استفاده کړې ده خپله مې کرلې دي دا اخري سره دغه د ګیلاس هغه ونې دي لکه چې دغه دا به کوم رقم ګیلاس دی دا زراعتي ورته وایي که ایراني ورته وایي دغه کراچۍ پیاز دي ګوره کراچۍ پیاز دا بزغلی ده دا پایپونه دي دا اکوزه دروازې پورې دا زما خدای دا زمونږ ده حاجي صاحب دغه رهایشي کورونه چې شاوخوا ته د تا پراته دي دوی به څومره خوشحالي له تاسې نه فضا دې ورته خوشحاله سرمایه ګزاري خلک ویل هو دا شی کې او دا دشته ده او دا ډاګ ده مالې زه خدای دې خیر کړي مالې بیا به سره ژوندي وو بیا به یې وګورئ سرمایه ګزاري مې کار سړی په مخه تښتېده دلته یو ورځې 40 نفره مې کاریګر اچولي وو د دیوالونو او دا شیانو هوارول مې دا منطقې خلک ویل دا والا موسسه راغلې وایي دا پیسې موسسه درکړي ما نه خپل جب مې موسسه ده دغه خبرې خلکو کولې نو پروس کال د څومره عایدات ورنه واصله دغه تجربه نه پروس کال خو داسې چلو چې داسې
ولاکه خرڅ مونږ شوقیان نه یو و چې هر مسلمان به ته بیا هم یو لک روپۍ شاوخوا به اصلات کړي ستا کالې به څومره یعنې که ته خرڅ کړي له دغه له باغ نه هغه میوه‌جات خرڅ کړي څومره به پوره کړي خلکو چې ویلي دي دا خو تر سیزنه پورې فرق لري که دغه پیاز 4 جربه پیاز دي که دا خدای برابر کې 15 لکه دغه کوي مولوی حیبت الله زمون رهبر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سر دی اطاعت نجیب الله فکرمند ده کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي وروستی ده او په نړیوالو اړیکو کې ماسټري لرم او تقریبا یوه لسیز نه زیات وخت کېږي چې د اطلاعات او امنیت په حیث باندې په اطلاعات فرهنګ د میدان وردګو د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې کار کوم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په میدان وردګو ولایت کې له لسو زیاتې رسنۍ فعاله دي چې په هغې کې غږیزې چاپي او تصویري رسنۍ دي مونږ د رسنیو سره الحمدلله ډېره کم غږي لرو په هرو شلو ورځو کې له دوی سره غونډې لرو هغه ستونزې چې دوی لري څه پیغام چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لري هغه له دوی سره شریکوو یو خبر درته کوم چې د مونږ د رسنیو سره په مجموع کې بغیر له اماراتي رسنیو نه له شخصي رسنیو سره روابط ډېر ښه دي او ځینو رسنیو سره په ډېرو مواردو کې برخه کومک کړی ده مرسته هم کړې ده حتی چې ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل کېدلې نو هغوی سره موږ مرسته کړې ده یا د جواز په برخه کې یا په نورو برخو کې نو تر دې دا مهاله پورې فعلا په میدان وردګ ولایت کې د رسنیو د خاص ستونزه نشته په مجموع کې درته ویلی شم چې د اسلامي امارت په راتګ سره تر اوسه پورې په میدان وردګ ولایت کې د خصوصي رسنیو او د اطلاعات فرهنګ ریاست یا له نورو ادارو سره داسې کومه پیښه چې هغه د اندېښنې وړ د تخطۍ کمیټې ته راجع سي نه ده سوي موږ دلته د تخطۍ کمیټه لرو چې په هغه کې اووه امارتي ادارې دي او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي هم په دغه کمیټه کې موږ سره شتون لري کله کوم موضوعات که هغه حقوقي اړخ ولري سیاسي اړخ ولري یا نورې برخې ولري په کم موارد کې موږ دلته د کمیټې په واسطه حل کوو او که چېرته مشکل تر دې زیات وي نو هغه کمیسیون چې د اطلاعات فرهنګ محترم وزارت په چوکاټ کې شته هغوی ته یې راجع کوو خو تر اوسه پورې په میدان وردګ ولایت کې داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې هغه د یا کمیټې ته راجع سي یا د کمیسیون ته راجع سي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم مولوي حبیب الله مجاهد میدان وردګ ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس د موږ تقریبا 3 کاله پرسته دلته راغلي دا اوس څلورم کال کې یو چې دلته دغه سپېڅلې وظیفه ترسره کوو 3 کاله ډېره مننه د تاسو لاسته راوړنې څه د موږ خو اطلاعات فرهنګ وردګ صاحب څو برخې لري یوه یې د اطلاعاتو برخه ده یوه یې د فرهنګ برخه ده یوه یې د ځوانانو ده نو په هره برخه کې اول به راسو د اطلاعاتو برخې ته د میدان وردګ ولایت کې څونه شخصي راډیوګان دي یا دولتي دي یا څونه د رسنیو مسؤلین دي د موږ ورسره دونه ښې اړیکې دي الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې پیښه نه ده سوې چې څوک ورباندې خفه شي بل د موږ په اصطلاح اماراتي راډیو تلویزیون دغه امریت د افغانستان په کچه باندې ډېر کارونه کړي دي چې خپله لوی ریاست هم منلي دي او څونه چې زموږ د اطلاعاتو برخه ده په دې کې د عامې شوخ لپاره ډېر دقت او په ډېر صداقت په ډېر اخلاص سره یې په ګډه مخته وړو او بل د فرهنګ برخه یې ده د فرهنګ برخه کې موږ کارونه کړي دي الله پاک دې قبول کړي اول قدم کې چې کله دلته موږ راتلو په دغه ریاست کې نو د دې ولایت په کچه باندې تقریبا دغه تاریخي عابدات یا تاریخي سیمې نو په دې کې 18 ثبت وو اوس د موږ کوښښونو سره د موږ دا کار ټول په ګډه روان دي اطلاعات ځوانان امنیت او فرهنګ دا ټول په ګډه کوو خپله نو چې د دغه ملګرو په همکارۍ باندې اوس تر اوسه پورې موږ 70 ساحې ثبت کړي دي په دې کې داسې ډېرې لرغونې ساحې دي مثلا لکه د غازي محمد خان کلا په جغتو ولسوالۍ کې په سید آباد ولسوالۍ کې دغسې یو تاریخي مسجد چې تقریبا 200 کاله قدامت لري ډېر هغه ده
په هغه کې یو ځل درته وایم ټول به نه درته یادوم. فراه ولسوالۍ کې مو ډېر داسې حیثیت کړی داسې چک ولسوالۍ کې داسې په نرخ ولسوالۍ کې لکه د زرغون بابا کلا جلیز ولسوالۍ کې خلای سفیر داسې دا ټول ولایت کې موږ دغه ساحل ثبت کړي دي لرغوني ساحل چې اوس یې شمېر اویا ته رسېږي. او بل د فرهنګ په برخه کې موږ هغه کړي دي دلته موزیم جوړ کړی ده. په دغه موږ ولایت کې موزیم نه و بیخي له سره ولونه نو دغه موزیم چې له صفره موږ شروع ورته وکوله تقریبا ټول اثار مجموع کې چې موږ اوس موزیم کې لرو چې تر 5,500 اوري تقریبا 600 ته رسېږي. دا موزیم د موږ په 4 برخو باندې ده. دلته هم تاسې جلسات کوئ سي او هم موزیم ده دلته همداسې وي که نه؟ ډېر ښه. اول خبره په دا وایي چې دغه د موږ د میدان وردګو ولایت د اشغال په دور کې د ظالمو اشغالګرو څخه مجاهدین شهیدان شوي دي. دا د ټولو نوملړ ده دا ټول لیکل شوي دي بینرو کې نصب شوي دي. تقریبا 3,051 کسه دي. 3,051 کسانو ټول شهرت مکمل به دلته کېږي پاریو کې. دا کومه برخه ده؟ دا خو نو تاریخي برخه تاریخي اثار په دې کې دا څومره تصویرونه یې دا ټول لاسي دي په لاس جوړ شوي دي لاسي صنایع دي. ماشاءالله. دغه هغه قلمي کتابونه دي. دا یو کتاب ده د په دې نحو کې هدایت نحو ورته وایي د هغې شرحه ده بیخي تقریبا 200 کاله مخکې لیکل شوې ده. نو دا دلته د موزیم په چا سپارلې ده. ډېر ښه. نور دومه برخه خو داسې راځي چې دا خو دا ټول تاریخي برخه ده. دا خو دا نظامي برخه ده. دا نظامي ده دا تاریخي برخه. دا یو انګریزي ټوپک ده چې تاریخ ورباندې لیکلی ده 210 کاله قدامت لري. 210 کاله مخکې جوړ شوی ده. هغه یو خواته چارهدانۍ ده باروتانۍ باروت کې لویږي ورته لویږي دغه باروتانۍ پورته د خولې له خواته کېږي او دغه یې چارهدانۍ ده چې لیک لویږي. دغه اعلان د یو کوزه ده چې تقریبا 1400 کاله قدامت لري. دا ټول په لاس مخکې دغه ټوپک دي دغسې ټول هغه یو نیم سل کاله شاوخوا داسې دي چې دغه یو ساعت پسې تقریبا افغانستان په اول وخت کې راغلی ده. په هغه اولنیو ساعتونو څخه ده چوکاټ یې ټول د لرګي ده خو اوس یې هم څه برخې جوړې دي. او دغه عقیق غمی دی دا هم ډېر قدامت لري. دا بعضې کومبوجر سره راغلی و د عقیق خو مریض سلګونه کاله تاریخي مخینه لري. او د مولوي صاحب حبیب الله مجاهد مخوا دلته دې خواته نور هم دغه دا سکې دي. دا سکې خواته ته څه کوم وخت یوسو دا هم داسې ډېرې مخکنۍ سکې دي. دا به د موږ د پاچاهۍ وي نو که نه د پاچاهۍ د افغانستان د پاچاهۍ کوشانیانو د دورې دي پخوانۍ پیسې دي د غنمو قدرمنو دوستانو د وخت هغه 50 کاله مخکې دغه پیسې وې ما لیدلې وې. دا هم پیسې دي کوشانیانو د دورې سکه ده. دا خو ګوره په لاسو به جوړېدلې که نه جناب یوسف. او دغه یو د هغه ده کوزه ده ناقوس یا کوزه د ناقوس ویل کېږي چې دا سر دغه یې هم د سپینو زرو ده تاریم د سپینو زرو ده او لاندې دغه یې په نور بیا مابین کې ښکار ده. دا چی لپاره دې په یو قسم غږ کېدلو خو خو دغه سپیکر دا څه نه ولو غږ دی بله کومه برخه دغه بیا د شهیدانو هغه دي هغه شهیدان چې د اشغالګرو سره شهیدان شوي مخامخ نومونه یې دي یو نومونه دي یو شهرت کې او د دې کالي دي د دې کالي دي چې دا کومه برخه دغه د اسلامي امارت ټول تخنیک دغه ده. دغه تخنیک باندې تاسې چې کړي دي دا ټول کفري نړۍ ورباندې متصوي ده په دې باندې دا د اشغالګرو په مقابل کې له ټوله دغه چې کار اخیستل شوی ده. یعنې یو مجاهد به هم دغه شی درلودل دا شی به ورسره ول که نه نه دا څونه ماینونو جوړېدلو دا څونه د اشغالګرو په مقابل کې
له څو بمونو څخه استفاده کېدله هغه ټول تخنیک دغه شیان ښکاري. مثلا قهوه ده دا نور دا څه دي سره مخابرې دي ریموټ ده پټاکۍ دي چې دا ټول جوړېدلې ده دا د ربیع هغه ده رئیس صاحب یعنې په دې باندې یو ټانګ الوتې هر څه مکمل ټول دغه تخنیک کار کړی ده نور د راس دغه د هغه موټر نمونه ده چې په میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ کې هغه ابتدایي مجاهد د امریکایانو قرارګاه ته نه ایستلی او یې دا موټر انفجار کړ دا سلام نوم هم دا نوم هم دا شی دې کې خپله چې امریکایانو منلې په وخت کې 95 کسه وژل شوي دي په همدغه موټر باندې ولا یو نمونه دا خو ټول دا به ټول ډک نو او دغه شی بیا څه دي دا د مخابرې ریموټ ته وایي خپل ټول عمارت خپل تخنیک ده دا د عمارت خپل تخنیک ده نو دا د مخابرې خپل ریموټ ده د دې خواته کوچنی لرګی چې وینې ته دا به موږ مجاهدینو کارول دا به د یو لرګی د موږ چې غږی ورته وایو دا به د موټرسایکل سلمسر کې کېښودلی دا بل ټول مجاهد سره دا په جیب کې ولو بیا به یې موټرسایکل سلمسر کې کېښودل چې د شپې به عملیاتو ته کلو بیا به نو د دښمن عسکرو یا دښمن به دغه د موټرسایکل غږ نه اورېدل او دغه یو څه بیا هم دغه بیا تاریخ دغه ده ټوپک رسېدلی دا ستلاګانې دي او دغه چې ده دغه امریکایي دا شکه ده دا په دغه میدان وردګ ولایت سرپلې کې مجاهدینو له امریکایانو سره مخامخ جنګ وکول د امریکایانو ټانګ یې وویستل امریکایان یې ووژل دغه دا شکه چې د مرمیو ځایونه ورباندې معلومېږي دا یې په غنیمت ونیوله حاجي صاحب زلمی الله پاک دې رحمت ورباندې وکړي بیا دې موږ موزیم ته وسپارله یعنې دا شکیه به همداسې کامیاب دی دا بیخي مسله امریکایي دا شکیه دا خو بیخي ډېر کامیاب دی او دا به ډېره فاصله هم ولي دا خو بیخي دا ډېر کم ایستل په 11,000 متره کې دي او دغه هم بیا یو توغندۍ ده چې ټول خپله داخلي تخنیک ده بل څه نه دي کار یعنې د مجاهدینو تخنیک ده تخنیک ته اوس هم جوړوي اوس هم کار کوي دا تقریبا 15 کیلو بارود له ځانه سره وړي څومره فاصله به ولي نو تر اوس مختک په دې توغندۍ کې سوی ده په هغه وخت کې ولو 2 کیلومتر ته رسېدلو اوس به ذات باندې یو 10 کیلومتر اوس کار پرې روان اوس مې او دا ډېر داسې په یو ځای باندې ولګېږي دا بیخي ډېر تخریب کېږي دا وګوره هلته ټول مواد دي مواد انتقالي نور دي په دې کې په دې کې دا مجاهدینو جهاد دور کارول دښمن نه ورباندې کېدلو دا داسې ده دا دې ته زیرکه توغندۍ هم وایي دا داسې ده چې په سر کې سرکولر ورته بسته کړي نو څرنګه ولګېده چې وي نور دوه تخنیکه پکې کېږي یو تخنیک داسې کېږي چې د 1 ملټه تر 10 ملټ پورې ولګېږي هم د چې وي او یو بل د کې یو داسې پته چې 40 ګانټې وروسته یې کار اختیار کېده دا د دښمن په قرارګاه کې ولګېده ورې ولوېدله نه چې دوی ټول راټولېږي یا څه دلته یې ستا په اختیار کېده چې ورته انفجار 15 ګانټې وروسته انفجار یې په دې کې د امریکایانو مقابل دا د شا په اختیار کېده بیا چې 40 ګانټو پورې تا اختیار کېده یعنې هغه وخت کې دغه کنټرول تاسې سره وو دا ولې دا کنټرول اسې جوړ دا ټول تخنیک داخلي تخنیک ده دا ټول تخنیک ده ډېره او دغه یو شبکې هوان د مجاهدینو هم کار نه اخیستلی دا څو ژغورې د دوی عبدالګمشر د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د جهادوال یا نام باندې الله رحمت ورباندې وکړي امریکایانو سره شهید شو امریکایانو مقابل کې شهید شو ډرون وویستلی دا یې د چانټې ډرون او دا بیا یو راکټ دی چې د میدان وردګ ولایت فاتح مولوي رحیم الله محمود په جهاد کې ټول وخت کارولی و اخر کې بیا تخریب شوی ده بیا دې موږ موزیم ته وسپارل او دغه یو کارملا یې د ساول سر کې امریکایانو خپل امریکایان دا سلا کاروله دا یو امریکایي ووژل سلو دا جنرال واخیستل شو بیا یې موږ موزیم ته وسپارل دا به قوي سلایي دا ډېر قوي دی مونږ داسې یو پټرول پمپ ته راغلی یو چې په نوم د تحسین کې راځي چې یو تن مسؤل سره د هلته مرکه ولرو چې دی څه خبرې لري دلته د دې ټانک
په نوعیت باندې ستندردوالي باندې او همدارنګه خدماتو باندې تاسو ته معلومات درکړي. سلام علیکم وروره، سړی مې سیخې خیر وخره ده قراري ده خیري حالوال دې ښه ده خیر وخره ده. ته مهرباني وکړه ځان لیدونکو ته وپېژنه څوک او د کوم ځای او فعلا موږ تاسې په کوم موقعیت کې کوم ټانکي یو؟ تحسین پترولیم ټانکي یو، د ما نوم لطف الله ده، د همدغه ځای اوسېدونکی یم، د همدغه پمپتیل مسؤل یم. ډېر ښه. دغه ټانک په کوم موقعیت کې قرار لري؟ دا د مرکز میدانکار مرکز د چارکي په سیمه کې. ډېر ښه ډېر ښه. د ټانک په اړه باندې لیدونکو ته معلومات ورکړه. دا ټانک څه وخت جوړ شوی ده، څومره پایې لري او څومره په سټنډردونو دا ولاړ ده، کوم امکانات دلته موجود دي؟ دا انشاءالله هر په سټنډردونو ولاړ پمپ ده، پترول ډیزل باکیفیت پورا باکیفیت دي، لیټر پورا ده، ذاتی د 1400 ځایونه معجد کانتین هر څه انشاءالله موجود دي. ښه. د تاسې خدمات څو وخته دي؟ تاسې زموږ 24 ساعت خدمات کوي. او دا خو عمومي لاره ده که نه؟ دا بامیانو سره وصلېږي دا لاره؟ دا لار بامیانو لار ده، ذاتي هغې خوا چغچرانو دایکنډي و، دې خوا مزار خوا هم تړلې ده. څنګه مشتریان لري که نه؟ و شکر ده الحمدلله. بیخي دلته د نفت و ګاز ریاست او همدارنګه د ښاروالي ادارو هغه هم راځي دلته، ایتان هم راځي د تاسې ټانک تیل چک کوي، د تاسې حواله تیل چک کوي، پایې هغه لیټري چک کوي، انشاءالله چې هر وخت راځي حواله اخلي. لطف الله وروره په دغه مسیر باندې خو لکه سکار روان ده او دا سړک هم انشاءالله معلومات ورکړي. دا سړک هم پخېږي، ذاتي لویږي پخېږي، ذاتي بیخي انشاءالله چې ښه کار د تاسې د ټانک مخ هم کې راځي نو یو څه اندازه څنګه د تاسې ټانک پایې خو به تقریبېږي نه؟ نه د موږ ټانک هغه ساحه لویه ده، انشاءالله لږ ځای راځي، 3 متره دی خو راځي. ځان لیدونکو ته وپېژنه. نوم یې ننګیالی ده. ننګیالی فعلا په کومو کارونو باندې مصروف یې؟ زه وروره جانه په کارو د اشپزي کومه، د شپې وروره جانه هم کار په مخه وړم، د پایو کار هم په مخه وړم او مېلمانه راشي غوڅ هم وروره خدمت یې کومه. اوس ولې نور د تیا نیوله نور هم اخلاق کې ډېره سره دي. دا هغه منشیانو دا هغه د پایې کارمندان تا خو به ضروري نه؟ نه دا ډېر خلک دا مېلمانه دي صدقه مانځه ته څاري راجګې یا نه؟ مانځه ته وختي چې کومه چې کې بیا نه پرېږدم. خیر اوسې څه دغه د ملا په ځای باندې دوی باندې غږ به کوي څه جګ سي. ډېر ښه ډېر ښه. نو ځو هغه ته قصابي ته ځو؟ قصابي ته به لاړ شو، واښه به راواخلو. د کوسي اخلي که د کوسي اخلي که د پسه؟ ولې پسه به واخلو او اچار به مو سره یې که نه؟ اچار به مو ګورو، اچار به م راواخلو. زه پیسې د واخله ورکت ته، پیسې د واخله او راځه چې ځو. واخله لطف الله نه د پیسې واخله. سره یې ځه رکت ځه موټر ته ځه. و ډېر ښه ډېر ښه. دا دې زوی ده؟ ماشاءالله څوم صنف کې ده؟ اول صنف. او کوم مکتب کې ده؟ سید جمال الدین افغان. او دا خو ډېره مشهوره لیسه ده مکتب ده که نه؟ بس نو وراره آینده کې چی غواړې اوسې؟ چی غواړې چې اوسې؟ ډاکټر کېږي؟ که د ټانک هغه مسؤلیت په غاړه اخلي. قدرمنو دوستانو ولاړ سو هغه ته د ماښام یا د ماخوستن لپاره ترتیبات ونیسو. د اشپز ماما را سره ده راځي. اوس چیرې وو؟ اوس خو شهیدانو کې وو. دا کومه منطقه ده؟ بازار ده، د جلیز دره ده. و د شهیدانو منطقه ده، کناشور نکته. او دا چې دا په وخت روسانو کې بستا یو د سرویس موټر و، اویا نفره کې سپاره و، دغه اسکاټ وینې چې راغلی دغه ورځ جناب پرې ولګېده او دغه اویا نفره کې حیوانان په شهادت رسولي دي، د روسانو په وخت کې سوي دي. دې ظالمانو ګورې اسکارت په هغه باندې ویستلی ده، په بس باندې. و په بس خپل بس لګېده. تقریبا چې به وبله چې
په 63 کې یا په 62 په کال باندې دغه هغه د ولګېدو دغه خلک ډېر ورانۍ به هم کړی غالي دي نه چې دا بس هغه ورانه کړې وه دغه دوکانونه دغه اوس سره جوړ شوي دي سره نیولي دا منطقه غونه بس الله دې دا شهیدان وبخي الله امین خدای دې ټول مسلمانان وبخي زو ده مولوی حیبت الله زمون رهبر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سره دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سره دی. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدا ومصلي اما بعد. د افغان یوټیوب چینل د نورو همکارانو او تاسو ته ښه راغلاست وایو او جوړ ودان اوسئ. زه خپله مولوي عبدالقیوم صاحب عمر د کور او خبرولو رئیس د غزني ولایت اوسېدونکی. محترمه څنګه چې تاسو ته معلومات د کور او ښار جوړولو اداره د ولایت په کچه باندې نو مختلف فعالیتونه کوي. د مختلف فعالیتونو یو فعالیت دا دی چې د ولایت په کچه باندې ښاري پلانونه جوړوي. دا ښاري پلانونه ولایتونو ته په کتو باندې که چېرته غټ ولایتونه وي ماستر پلانونه ورته جوړوي، که واړه ولایتونه وي ستراتیژیک پلان ورته جوړوي. بیا د ستراتیژیک پلان په داخل کې مختلف تفصیلي پلانونه دي. دا تفصیلي پلانونو کې بیا مختلف فعالیتونه او مسایل په نظر کې نو په دغه ډول باندې د میدان وردګ ولایت د کور او ښاریولو ریاست نو مختلف پلانونه جوړ کړي دي. مخکې خبره دا وکړه چې ماستر پلان د هغو ولایتونو لپاره چې نفوس یې زیات وي او اقتصادي فعالیتونه یې لوړ وي او نظر هغو ته بیا ماستر پلان په نظر کې ورکېږي. زموږ ولایت نظر ولس ته ولسونو ته او دلته بشري قوې ته او اقتصادي مسایلو په کتو باندې نو موږ د دې ولایت لپاره ماستر پلان بدیل استراتیژیک پلان په نظر کې ماخلي. دا استراتیژیک پلان موږ د ولایت ته جوړ کړی دی او ترتیب شوی د تطبیق لپاره د شاوري محترمې ادارې ته سپارل شوی دی او عملاً په مختلفو برخو کې کار ورباندې روان دی، تطبیق په حال کې دی انشاءالله. دا پلان مختلفې څانګې لري. هر ښار چې د ښار په محدوده کې یعنې ښار چې ارتقا کوي هلته ورسونه ته کاري فرصتونه پیدا کېږي او یا هم پانګوالو صنعتکارانو ته کاري زمینې برابرېږي. نو هغه څه چې ضروري دي ښار سره هغه مسایل باید په نظر کې ونیول شي. نو بنا موږ د استراتیژیک پلان لپاره مختلف اساسات په نظر کې نیولي دي چې د هغو اساساتو نه یو پارک صنعتي ده او بل مختلفې ساحې دي، د زراعتي کمپلیکسونه دي او ورزشي کمپلیکسونه دي، صحي کمپلیکسونه دي، ګدامونه دي، نقاشونه دي، مسلخونه دي او د برقو لپاره سبسټیشن دی مثلا لکه او همداسې اداري کمپلیکس ده او تعلیمي اماکن دي. نور داسې مهم اساسات او ضرورت د ښار چې په مخته وختونو کې په دې ښار کې نه سترګو کېدو نو اوس د حالاتو په کتو باندې وروسته مطالعې او د تخنیکي ارزونې نه دا شیان موږ په نظر کې نیولي دي او پلان ورته چمتو کړی. نورې کومې برخې تاسې فعالیتونه لري؟ بیا د دغه پلانونو بغیر واړه تفصیلي پلانونه دي چې هغه سیمې چې هغه باید په ښاري پلانونو کې دننه شي او هغو ته یو معیاري پلان جوړ شي تر څو ولسونه هلته په معیاري شکل باندې فعالیتونه ترسره کړي. نو واړه تفصیلي پلانونه هم جوړ شوي دي. تفصیلي پلانونه چې هغه لکه مثلا د خوري هزاره سیمه تفصیلي پلان تر کار لاندې دی، د کشمیري کلام د تفصیلي پلان تر کار لاندې دی او امرخیل شهرک ورته وایي د هغو سیمې لپاره هم تفصیلي پلان تر کار لاندې دی. اقتصادي مسایل دي یا هم تجارتي مسایل دي، زراعتي مسایل دي، محیطي مسایل دي او نور اجتماعي مسایل دي. هغه ټول په نظر کې نیول کېږي. نو بیا هغه پلان چمتو کېږي، شاوري ته د تطبیق لپاره وړاندې کېږي، د شاوري او د نورو ادارو سره په همغږۍ باندې تطبیق کېږي. نور کومه برخې دي؟ نو همداسې نور پلانونه هم شته چې هغه مثلا
د مهاجرینو پلان لري چې اوس یو نوې ستونزه ده د ملک په سطحه باندې د افغانستان ولس جمع نظام د دغه ستونزې سره لاس ګریوان دي ځکه چې خارجي دښمن د موقع په استفاده باندې یو ظالمانه کړنې ترسره کړي چې هلته مظلوم مهاجر افغانان ټول په جبر او په زور او په ستم باندې خپل ملکونه اخراج کړو او د مرګ ته روان دي. نو دلته د ولسونو مسؤلیت د نظام مسؤلیت دا دی چې دوی ته سرپناه برابره کړي او دوی ته نور امکانات د ژوند برابر کړي. خو الحمدلله زموږ د نظام په کچه باندې د مسؤلینو چې څومره توانایي مهاجرینو ته ځمکې په اختیار کې ورکول کېږي. نو د دې تر څنګ د ناخ ولسوالۍ کې هم ساحه تجویز شوې ده، تفصیلي پلان یې هم تقریبا 30% نهایي شوی دی او کار ورباندې جریان لري. د دې تر څنګ د چک ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم تقریبا 1400 جربه شاوخوا تشخیص شوي تجویز شوې ده چې هلته به هم انشاءالله د مهاجرینو لپاره تفصیلي پلان جوړېږي او بیا به وروسته مستحقو مهاجرو ته په اختیار کې ورکول کېږي. او د دې تر څنګ داسې د میدان وردګ ولایت لپاره چې په تېرو کلونو کې پوهنتون منظور شوی و، د پوهنتون د منظوري سره سم تفصیلي پلان چمتو شوی او د پلان د چمتو کولو نه وروسته د نظارت لپاره زموږ چې په هغو کې حتوي دیوال او همکاري او نور مسایلو دا کارونه ترسره شوي دي. اوس دوم لاټ کمې هم جریان لري چې انشاءالله په لنډ وخت کې به هغه هم شروع شي. دا چیرې ده؟ استراک ده کوم هغه ده؟ دا ترمینل مسافربري پروژه په شپږو ولایتونو کې چې دلته به مسافربري 2.5 بس ملي موټره دي او د بس ملي موټرو تر څنګ به 250 د نور کوچني موټر دا راځي دلته. نو دا یو معیاري شکل باندې ترمینل په هغو کې اداري تعمیر دی او ټکټ خانې دي، مسجد دی او ابرسانې دي، شنې ساحې دي او د سیلبرونو مسله ده، پوخ سړک مسله ده. دا ترمینال د کابل لپاره منظور شوی ده، هماغه به وایي که نه؟ کابل د میدان وردګو په منځ کې څه موقعیت لري که نه؟ دا د میدان وردګ ولایت لپاره دی، د جنوبي شپږ ولایتونو لپاره. دا کوم موقعیت کې دي؟ دا د تورو تیږو سره ده. تورو تیږو دې خواته ده. و ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ښه جناب رئیس صاحب، نور کومو برخو کې داسې فعالیتونه لري؟ داسې څنګه چې تاسو معلومات الحمدلله د اسلامي حکومت له راتګ سره نو په کار دا دی چې خدمت وشي او ولسونو ته کاري فرصتونه پیدا شي او کوم ښارګوټي ایجادېږي هغه باید په معیاري شکل باندې وي. نو موږ د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم الحمدلله ټیمونه لېږلي دي، تخنیکي ارزونې یې کړې، هلته اجتماعي، اقتصادي، محیطي ټولې مطالعې ترسره کړي دي او تفصیلي پلانونه دپاره مرکز ته لېږل شوي تر څو هغوی ته هم تفصیلي پلانونه جوړ شي او په معیاري شکل باندې ښارګوټي ایجاد شي او ولسوالي ورکړي. نو همداراز د مرکز په کچه هغه پلان ده چې په تېرو وختونو کې د
برپا سي او پیدا سي او ورسونو غوښتنو ته د ورسونو د او پخواني مشکلات هم حل شي. مشکلات هم حل شي. مولوی هیبت الله زمون رهبر دی اطاعت بکړو زمونږ د زړه سره دی اطاعت بکړو. مننه خوښه او خوشحاله یو په دې باندې چې تاسو راغلئ او زموږ غږ ته خلق ورسوئ. زما نوم مولوي عبدالحکیم حامد دی د میدان وردګ ولایت اقتصاد ریاست مسؤلیت وغواړم. اقتصاد ریاست د خلکو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې او د بازارموندنې په رابطه باندې د خلکو لپاره کوشش او هلې ځلې همداراز په انکشافي پروژې کې کوشش کوي چې هغه راوړل شي ولایت او په دې ولایت کې پلي شي. او همداراز د خلکو لپاره د سرمایه‌ګذارۍ لپاره موقع برابروي تر څو ښه موقع ورته برابره شي، سرمایه‌ګذاري وکړلی شي او د سرمایه‌ګذارانو د دولتي اداراتو په مابین هماهنګي برابروي او فرصتونه ورته پیدا کړي. موږ په تېر کال په تېرو دوه درې کالو کې تقریبا په زیاته اندازه سرخانې په دې ولایت کې جوړې شوي دي او تقریبا په زیاته پیمانه باندې مڼې او نورې مېوې په سرخانې کې ځای شوي. تر اوسه پورې دا سرخانې شته چې دوی نه مڼې روزي او بازار ته وړاندې کېږي او په ښه قیمت باندې خرڅېږي. ماشاءالله دلته موږ خبر شو چې په ډېر یو تجار د یوه سرخانې په جوړولو سره ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده. دا تاسو تشریف راوړل او دا سرخانې څه فایده کوي؟ سرخانو خو ګټه او فایده دا ده چې مېوې پکې ساتل کېږي او مېوې په ښه قیمت باندې خرڅېږي. مخکې به د موږ مېوې داسې همسایګانو ملکو ته تللې چې هغوی به تقریبا څو ورځې وساتلې بیا ورته به په خپله مړه په موږ باندې په زیات قیمت باندې خرڅوله. اما اوس موږ د دې شاهدان یو چې اکثره مېوې موږ په خپله باندې ساتلې او په خپله باندې بازار ته وړاندې کولی شو. دا د میدان وردګ د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او دلته تاسو د سرمایې د جذب لپاره مو څه کړي؟ د میدان وردګ ولایت خلکو اقتصاد خو ځکه کمزوری دی چې پر نفوس ولایت نفوس یې په زیاته اندازه کې دی او زمینداري یې کمه ده او د تجارت خاص زمینه ورته نشته ده. یو سرحدي ولایت نه دی، تنها زمینداری ده او مالداری ده د خلکو لپاره. په هغو باندې دغه نفوس چې کوم د دې ولایت دی نو په دو باندې د مځکې زمینداري او مالداري ده کمه ده ورته. او موږ ورته دا کړي دي چې په زراعت په بخش کې د مؤسساتو په همکارۍ باندې همداراز د امارت اسلامي په همکارۍ باندې زیاتې هلې ځلې شوي. هغه او ښه تخمونه یعنې د زراعت په بخش کې تقریبا په ډېره اندازې پرمختګ شوی دی. چیرته یو؟ دا کوم ځای ده؟ ولایت کې. کوم ولایت؟ ډېر ښه ډېر ښه. تاسې په میدان ښار کې کاروبار کوئ که نه؟ چیش کاروبار کوئ؟ دغه رستورانت یا دغه هوټل هم د چیش په نامه ده او څه خدمات کوئ دلته خلکو ته؟ د بهار رستوران ده. او ډېر ښه خوراکونه دي، جګر ده، پلاو ده، پاپړي ده. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر روش ده، جګر ده. د تاسې دا خوراکونه 3 وخته دي که تنها سهار او ماسپښین لري څه رقم؟ سهار 6 بجې شروع کېږي تر ماښام ته راځي. ډېر ښه ډېر ښه. څنګه نرخونه به څنګه دي؟ له هوټلونو سره تفاوت لري رستورانتونه او هوټلونه؟ ډېر تفاوت ده. هلته ارزانه 50 روپۍ ورکوو که پلاو ده. ډېر ښه ډېر ښه. لوبیا ده، جګر ده، چپس ده. او دغه خوراک په هوټلو کې به بیا بس وي؟ په هوټلو کې او رستورانتونو کې رقم ده، سلاکیان ده، یو سلام ده. یعنې دومره ګټه خلکو ته رسوي. ډېر ښه ډېر ښه. ته راځه لږ هغه دیګي دې راوښیه چې څه شی دې په بار کړي دي د ماسپښین لپاره. او دا اوس سهار کې چې لري سهار لپاره د خو د جګر ده که نه؟ سهار ده، جګر ده، هګۍ دي، هغه ده،
لوبیا ده برګر ده دغه لوبیا هم بار ده نو تیار په هغه باندې او هغه د چپس هغه ده کنه او دا د چپس او د نخود ده نو ته یو خوراک جوړ کړه یو خوراک جګر جوړ کړه یا دوه خوراکه جګر جوړ کړه زموږ یو چپ کوسي سره کوم مزه لري نه لري یو هغه شی چې سره تاسو ورکوي کنه هغه ټول سره اضافه کړه دوه خوراکه برابر کاسي مونږ یو خورو او وی ګورو سره تا خوراک څومره مزدار ده او څومره باید موږ یو ادوال خپل جګونو کتلو لپاره کنه توجه ولري اوس 200 روپۍ ډوډۍ خوري ولا په 500 نه خوري ها ډیر دوه نه جګر ده دوه ډوډۍ وسره دوه ډوډۍ ورکوي ډیر ډوډۍ چای وسره ډیر دا شاګرد چیرې ده شاګرد ته ورکه سالته پونته کیږي د چا په رستورانت کې دا و جوړې خوري ها څنګه دا چې دی فرمایش ورکړی و چې دی وخوړل او مزه درکړه کنه خیا د چپس فرمایش دی ورکړی خوند وکړه نه ډیر ښه نو چې ول چپس سره ډیر ښه یعنی چاره وسوه دا خوراک څو ورکی دوی 70 روپۍ یعنی 70 روپۍ ښه ده کنه کنه هوټلو کې 100 روپۍ ورکې دلته په 70 ډوډۍ خوري او کوم کم 30 روپۍ خوري اجي صاحب سړی پسې خیر خره د قراګي نوم دي چې ده شاه محمود وروره چې دی وخوړل جګر مې وخوړل نوش جان او څنګه و مزه نه ولا بدن خو پوستا وایو خو پوستا وایو جګر لچی هغه سره جګر سره نور چی لري دوی جګر یو ډوډۍ ورکې یو شای ده ډیر سو کلانه ماما تقریبا 2 بیا ما د کوم جی یا وظیفه لچی ده د میدان هم ډریوار ښه خالص وظیفه کوله وامه مزاج راز کې معمول دي جنگلاتو خیا څنګه وراره نوم دې چي ده فیصله کچې کې خوراک په څو دغه کارم تراس 50 روپۍ 50 روپۍ ماشاءالله چې ورسره دي اما پلاو ده بسراتي سلوبیا ده ښه جګر ده چسب دي ته چې نجیب ډیر در باندې ګران ده مشتریان پاري نجیب څه کیږي کوم نجیب لا حضرت الله ورور مې ده ماشاءالله څنګه وروریم خدا و روانه په ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د نجیب ورور اشپزي دی ولیدل د نجیب ورور هغه دی ولیدل رستوران دی ولیدل اوس د چک لپاره غواړو چې دغه سي یو خوراک سي موږ فرمایش ورکړی دی نوبهار هوټل او د نوبهار د دوه نفرو د باندې کمرمن او د ما هغه د خوراک یعنی جګر د په ساعت کې د غواړو چې نوشیجان کو وروسته به موږ خبرونه دوام لري نور مسایل به کو زه به وګورم چې مزه څنګه ده ټول چې وسره ستاسو نه ملاقات چی وسره راوړه لکه پخته د جګر د چې پوکړه ده لکه پخته چې مزدار ده مې کې پوکړه ده ذایقه څنګه ده عاجز د دې نه بهار هوټل هغه یا رستوران باغ باندې خوراکونه ته خبر وشه در هغه نه موږ څنګه نرمه پوکړه ده د څه 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 خبرونه نه لري او وډیو وشه حضرت الله مت هغه راوړلې هغه په کې کړي دي په وړې کې وا ماشاءالله دغه ته وای قدر عزت دي ته وای میمانه وازی دي رسنۍ مو دې رسنۍ سره خو ساندې میدان وردک
شریف خلک ډېر تکړه دي نو موږ خو دلته چیش کې تکړه دي؟ دا نه چپس هم راوړل چیش کې تکړه دي؟ په خوراک په ډوډۍ ورکولو کې میلمه پالنه میلمه پالنه راځه مړی حضرت الله وروره سلام علیکم. څنګه دا دغه پاشپزي کې وای کار مساله میکنه الله فا چی می داس یو متل ده خدا ان شاء الله تر اوسه کې چلیږي. خه ماشاءالله هغه تاسو غریبانه فقیرانه جونګړه ده دلته راځي او دا دغه د چیرته ذکرې اشپزي او د هوټل څنګه جوړ کړ؟ هوټل خو مې همدلته څلور لاس 15 کاله کېږي. زمزم هوټل هم راسره و. ښه زمزم سره و. زمزم هم راسره و. نوبهار رستورانت څنګه له چلیږي یا نه؟ کده ته اوس ان شاء الله کده امارات لخوا تاسې تشکیل کېږي په دې کاروبار کې حمایت د تاسې کېږي. په دې کاروبار کې هوټلداري کې څه مهمه دي؟ همدا خوراک مهمه ده. بل اخلاق پاکي د ورځې به ته وریځې څومره پخې لوبیا څومره پخې جګر دغه شی ته راته وایي. 4 کیلو داسې هغه بازار ده نو کله وسې کله ښه د ښاروالۍ په داسې پام ستا هغوی شی ټکس مالیه چې اخلي ښاروالي تاسو سره همکاره ده نه؟ همکاري چی ده؟ همکاري به دا چې د تاسې د مخه به پاکي مثال د تاسې مخه پاکي هغه کوي. بهرام جان امیری ما د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار. ډېر ښه امیر صاحب د دکانداري په اړه باندې د وغږېږه. دکانداري د څنګه نه په دې وخت کې بازارونه څنګه دي؟ فروشات ستا نه ته خو ماشاءالله په دکان کې هر شی لري هر رقم سودا لري ته. یاره ښه شکر ده الحمدلله دکانداري هم ښه ده بازارونه هم ښه دي متوسط. څو کاله کېږي چې په دغه اډې کې د تا دغه دکان ده؟ دکانداري خو دلته دا یو کال کېږي ما ده او دلته مخکې هغه سپور مارکیټ اوس ده او مخکې مستریتوب دکان ورکشاپ ښه او اوس سپور مارکیټ ده. هغه درته راځي مشتریان راځي خرید فروش کېږي که نه؟ هو ولې نه راځي بس مشتریان راځي. څنګه د تاسې نرخ او د کابل او د میدان ښار تر نرخونو کې څومره تفاوت ده؟ تفاوت نشته. کابل نرخ میدان نرخ دا ټول یو شی ده. زه کولی شم یو شی درنه پوښتنه وکړم صحیح ده؟ خفه کېږي خو نه؟ نه دې کې خفه یم. ښه دغه چاکلیټ دی چې یو سلاوي افغانۍ ده. یو سلاوي ماشاءالله ماشاءالله. او دغه څنګه دغه هغه پیپسي ورته وایي چې ورته وایي دا هغه نوشابې دا نوشابې په 60 افغانۍ. په 60 افغانۍ. او په کابل ښار کې سوی دي؟ کابل کې هم په 60 افغانۍ. او هغه چاکلیټ سوی دي په کابل کې؟ ټول هماغه یو ریټ ده. کابل ریټ او میدان ریټ ټول یو ریټ. ته خو هغه هم لري چاکلیټ او مستې به هم خرڅوې که نه؟ هر څه دلته ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا سوی دي کیلو؟ کیلو 40 روپۍ. 40 قدرمنو دوستانو کابل کې په 80 افغانۍ نه روپۍ کم نه ورکي 40 افغانۍ خرڅوي. د چی اچار دي سره او چکني اچار دي وطني اچار هم شته او ایراني اچار هم شته او هم شته وطني مستې ده. مستې سوی دي کیلو؟ کیلو 40 روپۍ. هلته 80 افغانۍ قدرمنو دوستانو دې 40 خرڅوي. چکه هم لري؟ چکه لرو خو متاسفانه هغه د هغه نرخ څو؟ هغه 80 روپۍ کیلو. ډېره مننه له تا نه ډېره مننه له تا نه.